کانونه، کرنه، درمل او د ودانیو جوړول هغه مهمې برخې دي چې ایران په افغانستان کې د پانګونې غوښتونکی دی. هغه پلاوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ایران څخه د اقتصادي طرحو د پراختیا په هدف راغلی، د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې دوی په افغانستان کې خپلې پانګونې ته پراختیا ورکوي. د ایران د سوداګرۍ د خونې رئیس محمد صمدي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ایران د صادراتو ترڅنګ په افغانستان کې په تولیدي برخو کې د پانګونې غوښتونکی دی. بعد انشالله سعی خواهیم کرد سرمایه‌گذاران بیشتری را تشویق ترغیب کنیم که در جمهوری افغانستان سرمایه گذاری بکنند در زمینه‌های مختلف. د ایران د سوداګرۍ د خونې د چارواکو په وینا د دغه هیواد 15% صادرات افغانستان ته دي چې دا د هغه هیواد د صادراتو لویه برخه جوړوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر هم ایران ته صادرات لري، خو د هغو صادراتو په پرتله ډیر کم دي چې ایران یې دغه هیواد ته لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې اوس مهال افغان سوداګر په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې هیله د ورته غونډو په جوړولو سره دغه ستونزې هوارې شي. د دغه خونې د عامل پلاوي مرستیال احمد توفیق داوري په افغانستان کې د ایراني پانګوالو د پانګونې نه د هرکلي په ترڅ کې وویل چې باید د هیواد صادراتو ته ډیر پام وشي. جانب ایران و افغانستان اونا کوشش دارن، علاقمندی دارن تا به قراردادهای دست بیافند، به موافقتنامه‌های دست بیافند که او منجر و منتج به سرمایه‌گذاری در افغانستان و رشد تجارت و صنعت در هر دو کشور. ایران دا مهال د عصبي وسلې د جوړولو په تور د سوداګریزې راکړې ورکړې په تحریم کې دی، خو د دغه ګاونډي هیواد سوداګر وایي چې د دغه تحریم په لرې کېدلو سره به دوی لومړی په افغانستان کې پانګونه وکړي.